د روسیې اوکراین له لوري د تازه او رضاکارو جنګیالیو د منلو اعلان. طالبان وایي چې بې پرې یو. وروسته له دې چې روسیې او اوکراین دواړو د یو بل پر ضد جګړه کې د رضاکارو جنګیالیو د منلو خبر ورکړ، د طالبانو حکومت وایي چې په افغانستان کې نړیوال وسلوال نشته چې د دې جګړې لیکو ته ورشي. د طالبانو د حکومت ویاند ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل چې افغانستان په دې جګړه کې د هیڅ چا پلوی نه دی. د ښاغلي مجاهد د څرګندونو په اړه د افغانستان د سولې او شخړو د مطالعاتو د مرکز د مرستیال حکمت اعظمي نظر پوښتلی دی. اعظمي طالبانو ته د پوره بېبرتوب سپارښتنه کوي. طالبان تر اوسه د هغو بهرنیو جنګیالیو پر ضد چې په افغانستان کې موجود وو نه کوم پوځي اقدامات کړي دي، نه یې هغوی له افغانستانه شړلي دي او نه یې وژلي دي. دا په دې معنا د طالب فکر کوي له دوی به د یوې وسلې په توګه کار واخلي، خو زه فکر کوم چې طالبان باید په رښتیا سره پرې نږدي چې د افغانستان له خاورې د هیڅ چا پر خلاف، دا که هند وي، که روسیې وي، که چین وي، که ایران وي، او که د هغوی پر خلاف کار واخیستل شي. او که داسې کېږي نو بیا دا ټول هیوادونه د طالبانو پر ضد د ګروپونو ملاتړ کوي. اوکراین د پنجشنبې په ورځ د روسیې اعلان پرې وکړ چې د یو بل په وړاندې د جګړې په لیکو کې د رضاکارو وسلوالو منلو ته چمتو دي، خو طالبان بېګا یو ځل بیا د خپل حکومت په بېپریتوب ټینګار کوي. اسلام آباد کې د اوکراین سفارت وړم ورځ ویل چې پاکستان د ډېر کسان په خپل حق حاضر شوي چې د روسیې پر ضد جګړې لپاره اوکراین ته لاړ شي.